نور مې نه کېږي باور په کتابونو ځکه نه خوږوم سر په کتابونو ما په دوی باندې غیبي ایمان راوړی په الله په پیغمبر په کتابونو واه 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 څه ښایسته بیتونه واه ما په دوی باندې غیبي ایمان راوړی په الله په پیغمبر په کتابونو را پیدا بشي زما د سترګو تور څوک اول پلار دی دویم مور د دریم نور څوک واه 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 مننه مور مې وویل زویه ته یې زلمی شوی مور مې وویل زویه ته یې زلمی شوی مور مې وویل ځان ته ګوره مینګور شوی زړه د مینې د مذهب لاره نیولې زړه د مینې د مذهب لاره نیولې زړه په صدق مسلمان دی خو انسان دی عاطفه مینه ښکلا د بل څه نشته عاطفه مینه ښکلا د بل څه نشته که مشکور د چا جانان دی چې ژوند لپاره ساته ضرورت دی لیونیه دومره تاته ضرورت دی لکه وران وطن په زړه زخمي زخمي یم لکه وران وطن په زړه زخمي زخمي یم لاس دې پورته که دعا ته ضرورت دی لا یزال رب په سپېڅلي نامه چې بخونکی او مهربان ذات دی د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پرتن وي کتونکو نن مو په خپرونه کې له ډېره ښه بخته ډېر زیات محترم او درانه مېلمانه مسیح الله مشکور صاحب او همدارنګه الهام الدین سیال صاحب زموږ سره په دې بنډار کې مېلمانه دي نن به له دې څخه خوندور شعرونه او انتخابونه اورو تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه ستاسې ورور نجیب الله ملکزی تاسو ته مخاطب یو ځل بیا له ښایسته جلال آباد څخه نو مشکور صاحب تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست او ورکلی ستړي مه شئ هر کله راشئ نو ډېره زیاته مننه چې راغلی او موږ سره په بنډار کې یو ځای مننه ملکزی صاحب تاسو ته سیال صاحب ته ټولو لیدونکو کتونکو ته د زړه له کومې سلامونه هرکلی هر وخت د اسانه بنډارونه جوړ شي دا ستاسې هڅې دي او دغه د نوښت دی او موږ هم د سره کله کله هغه ورکوو حاضري ورکوو نو تاسو ته د الله پاک نور وس او دغه چې دی توفیق راکړي درکړي خیر وشي ډېره زیاته مننه قدرمن مشکور صاحب بس دا ټول ستاسې برکات دي تاسو زموږ مشران یې تاسو زموږ استادان یې که موږ ته هر څه زده دي دا ټول ستاسې برکات دي نو استاد محترم زه خو یم چې بنډار دی بیا ادبي بنډار دی ملګري به هم په تمه وي نو مسلسل څه شاعري در څخه اورو ډېر مزه به وکړي یو غزل ووایئ او څه بیتونه او که څو غزلونه ووایئ ډېر مزه به وکړي بیا به سیال صاحب نه یو څه واورو ولې نه اجازه ده سیال صاحب نور مې نه کېږي باور په کتابونو ځکه نه خوږوم سر په کتابونو ما په دوی باندې غیبي ایمان راوړی په الله په پیغمبر په کتابونو واه 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 څه ښایسته بیتونه واه ما په دوی باندې غیبي ایمان راوړی په الله په پیغمبر په کتابونو صحیفې سل آسماني څلور کتاب صحیفې سل آسماني څلور کتاب له دې نور نه یم خبر په کتابونو محبت ستا دوام یې پیدا نه کړه محبت ستا دوام یې پیدا نه کړه ګرځولی مې نظر په کتابونو د کعبې ربه بخښنه ورته وکړې سیال صاحب د کعبې ربه بخښنه ورته وکړې قسمونه خوري اکثر په کتابونو او ملکزی صاحب زما درد یې پکې نه دی بیان کړی زما درد یې پکې نه دی بیان مننه زما درد یې پکې نه دی بیان کړی خدای دې ووهي دلبر په کتابونو ډېر جبرائیل په کتابونو مقرر شو غوړولی یې وزر په کتابونو له ټوپکو مو جوړ کړي قلمونه ځکه ساتو خپل سنګر په کتابونو د کتاب علم قلم مینه رڼا د کتاب علم قلم مینه رڼا د خپل ښکاري هر ډګر په کتابونو نښانونه د ټوپکو د مرمون نازولی چا لښکر په کتابونو د ښکلا مینې او رنګ نښې پکې دي مین شوی مې ځیګر په کتابونو او پاڼې پاڼې مې کتاب د زړه مشکوره پاڼې پاڼې مې کتاب د زړه مشکوره جوړ له درده مې پر هر په کتابونو ډېر ښه ډېر ښه مشکور صاحب اورو نوره شاعري هم درڅخه اورو د حجرې او د جرګې یاران مې بایلو د حجرې او د جرګې یاران مې بایلو ګرانه زړه ته رانږدې یاران یو مې ذهن دویم زړه دریم مې خیال یو مې ذهن دویم زړه دریم مې خیال په غزل کې دغه درې یاران کله کله مو د زړه خواله کوله کله کله مو د زړه خواله کوله اوس هغه د مرکې یاران مې بایلو خدای دې نه کړي چې تاسې د لاسه ورنکړو کله کله مو د زړه خواله کوله اوس هغه د مرکې یاران مې بایلو خپل غمونه ستا یادونه و نور څه خپل غمونه ستا یادونه و نور څه دا د ډېرې اندېښنې یاران مې بایلو د ساقي او د ملا انډیوالانو د ساقي او د ملا انډیوالانو د پیالې او د سجدې یاران مې بایلو موږ به غم د یو بل غلطولو
موږ به غم د یو بل غلطولو د خمار او د نشي یاران واه 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 دا خو سیام شان دی وایي چې د هر دین پیروان دی خو انسان چې د هر دین پیروان دی خو انسان دی که کافر که مسلمان دی خو انسان دی زړه د مینې د مذهب لاره نیولې زړه د مینې د مذهب لاره نیولې زړه په صدق مسلمان دی خو انسان دی زما خیال زما د فکر انځورګر دی زما خیال زما د فکر انځورګر دی مننه ملک زی صاحب زما خیال زما د فکر انځورګر دی انځور کړی حیوان دی خو انسان دی واه 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 زه یې وینم چې بت ته په سجده دی زه یې وینم چې بت ته په سجده دی څومره لرې له قرآن دی خو انسان دی واه 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 د ادم او بني ادم ترمنځ څه دي د ادم او بني ادم ترمنځ څه دي دی راغلی له اسمان دی خو انسان دی عاطفه مینه ښکلا د بل څه نشته عاطفه مینه ښکلا د بل څه نشته که مشکور د چا جانان دی په انسان دی واه ډېره زیاته مننه قدرمن استاد ډېر خوند یې وکړ ډېره ښکلې شاعري مو وکړه نو اوس به د سیال صاحب څخه هم څه انتخابونه شعرونه واورو تر پای مو ملتیا وکړئ او خپرونه واورئ نو سیال صاحب ته اوس په خپرونه کې ښه راغلاست ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه چې راغلی او دې بنډار کې له موږ سره یو ځای شوې مننه ملک زی صاحب سلامونه تاسو ته او استاد محترم ته سلامونه او یو سلام د خپرونې ټولو اورېدونکو ته خوشحاله یم چې تاسو سره یم محترم په اجازه دی غزل دی چې څنګه چې ژوند لپاره ساته ضرورت دی څنګه چې ژوند لپاره ساته ضرورت دی لیونیه دومره تاته ضرورت دی واه واه استاد څه وایي ډېر ښه بیتونه دي مننه څنګه چې ژوند لپاره ساته ضرورت دی لیونیه دومره تاته ضرورت دی لکه وران وطن په زړه زخمي زخمي یم لکه وران وطن په زړه زخمي زخمي یم لاس دې پورته که دعا ته ضرورت دی واه واه مننه دا تیارې د جهالت ختمول غواړي دا تیارې د جهالت ختمول غواړي او د علم یو رڼا ته ضرورت دی مننه اظهار وکړه په رقیب غوږونه خلاص کړه اظهار وکړه په رقیب غوږونه خلاص کړه شاهدي ورکړه رښتیا ته ضرورت دی چې د سیال پر هر زړه پې ټکور شي چې د سیال پر هر زړه پې ټکور شي ستا د سرو شونډو خندا ته ضرورت دی ستا د سرو شونډو خندا ته ضرورت دی بل غزل د ستاسو په اجازه را پیدا بشي زما د سترګو تور څوک دا غزل به وره دا ډېر ښه غزل مننه ملک زی صاحب را پیدا بشي زما د سترګو تور څوک اول پلار دی دویم مور د دریم نور څوک مننه مور مې وویل زویه ته یې زلمی شوی مور مې وویل زویه ته یې زلمی شوی مور مې وویل ځان ته ګوره مینګور څوک او مننه تصویرونو ته مې ګورې ورته جاړي تصویرونو ته مې ګورې ورته جاړي نوم مې اخلي ورکوي زړه ته ټکور څوک او مسافر یم زړه مې ډېر پرې خوشحالېږي مننه مسافر یم زړه مې ډېر پرې خوشحالېږي چې کوي راته کیسه د کلي کور څوک او د دنیا واړه سازونه ترې نظار کړي د دنیا واړه سازونه ترې نظار کړي بس چې واوري د لیلا د بنګړو شور څوک او استاد محترم دغه بیت واوره چې مجبور شي بل ته لاس نیسي یارانو چې مجبور شي بل ته لاس نیسي یارانو هسې نه غواړي له هېڅ چا څخه پور څوک مننه او نور به څه له خدایه غواړي هغه خلک نور به څه له خدایه غواړي هغه خلک چې لري سیاله په کور کې خواږه مور څوک چې لري سیاله په کور کې خواږه مور څوک ډېره زیاته مننه قدرمن سیال صاحب ډېره ښکلې شاعري مو وکړه ډېر خوند یې وکړه مشکور صاحب له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې راغلی مونږ ته مو وخت راکړه او یقین وکړه چې دا مازدیګری په تاسو ډېر ښکلی شو ډېر زیات رنګین شو حتما ملګري به هم خوشحاله شوي وي او ستاسو له شعرونو به یې ډېر خوند اخیستی وي نو ستاسو شاعري ډېره ښکلې شاعري د استاد محترم ډېر ډاډ واخلی نو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما سره یو ځای مسیح الله مشکور صاحب او همدارنګه الهام الدین سیال په دغه بنډار کې له موږ سره موجود و او د کیمرې شاته زموږ خوږ ملګری
فیض الله شیرزاد صاحب پورې ودان چې تر دغه حده موږ سره ډېر مرسته کوي. نو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وختونه ښې چارې د لوی الله په امان.